علماء لیکي چې یو مړی چې عیسی علیہ السلام را ژوندی کړ نو تپوس یې ترې وکړو چې لاندې سالو هغه ورته وی چې صاحب نور خبر نه یم خو زه چې مړ شوم او خلقو یوړم او خښې کړم نو زما د قبر خی طرف ته یو کړکۍ وشوه او پاغې کې څه خلق راننوته او ما سره ستړي مشي وکړه چې هغې رانه لاړه نو ماړه کې خیال وکړو چې ته په دې توره سوړه کې څه کوې خو ته هم ورپسې وروځه نو زم ورپسې وروتم چې ووتم دننه یو ډېر عظیم الشان باغ دی ونې دي څه بهترینې ولې پکې دی نو دغه وخت چې دا د مازدیګر ټایم حدیث کې راځي چې سړی مړ شي نو دی چې هر ټایم خښ کي په قبر کې خو دغه وخت باندې زیړی مازدیګر وي ماړه کې خیال وکړو چې مونځ قضا کېږي نو مټې مې ونغښتې او په اوله کېناستم اودس مې کولو چې اودس مې کولو نو په دې کې یو جنای رااله او ما ته وویل چې څه کې ما وی چې اودس کوم مونځ قضا کېږي هغې راته وویل چې دا ځای د مونځونو نه دی د مونځونو زمانه تېره شوه زما لاس یې ونیو ما چې هغې له داسې ټېله ورکړه د هغې غاړه کې یو هارو او هغه اوشلېدو چې اوشلېدو نو جنۍ زه ونیوم چې اوس به ما له دا جوړی نو وی د تار یو سر هغې ونیو یو ما ونیو او هغه مری م پکې اچولې وی صاحب هغه مری م لا پیرلې نه وي چې تا آواز وکړو زه د قبر نه راووت عیسی علیہ السلام فرمایل چې د دې قبر تاریخ وګورئ چې دا مړی کله مړ دی چې پته ولګوله نو 4,000 کاله شوي وو چې دی مړو علماء وایي چې 1000 عیش تصدق کو نمز قطرہ غم کہ عیش خواب و خیال است غم ہمیشہ رفیق وی پزرگونو خوشحالی دی د یو ساس کی د غم نه قربان شي خوشحالی او عیش په سړي داسې تیر شي لکه د خوب لیده او غم چې یو منټ پې راشي نو دېړه کې دا وایي چې تا هغه خوشحال لا کله وې پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې ته لا بیا په ما ګمان د نامو ننګ کړې ما پتا پسې دا سپینې جامې رنګ کړې تلا بیا په ما ګمان د نامو ننګړې هیڅ اثر دې په سنګین خاطرو نشو که هر څو مې مسلې در پسې لنګ کړې ته په عشق علما دروغجن بولا ته په عشق علما دروغجن بولا
یو بل هم هسې ما غوندې ملنګ کړې عاشقین معشوقې ته سپینه لار ده ته دا سپینه لار وما ورته ګړنګ کړې دا دې څوک تر څنګ ناستي نه پوهېږم چې خبرې د رحمان سره په جنګ کړې دا هغه درویش هغه فقیر د زمانې و کور به ناست و کور نه به بار نه تلو ما د درویشانو برکت ګورم ما 15 منټه د تقریب کیسه ګډه وډه وه کور به ناست و کوره به بار نه وتو رور دا پوه شو چې زما د ښځې سره د ده تعلقات دي نو ښځې ته یې ځان مان جوړ کا لاسونه سره کا شونډې سرې کا په سر ګلونه وټومبه مونږ به پټ ناست یو ته ورته راوځه که د ده حرکات خراب شو نو بس مونږ یې مړ کوو ښځې شونډې سرې لاسونه سره په سر ګل ټومبلي راووته رور یې سړي کېنولي په ډیوډۍ کې پټ چې راووته ده ته داسې ودرېده ده ورته داسې وکتل ورته وایي نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه د نور څه ده رقیبان دې رابللي دي پوهېږم نن دې نوي شراب څکلي دي پوهېږم په رخسار دې ګل ټومبلي دي پوهېږم علامه زما د مرګ نه د نور څه ده عجب دی چې د خط په ملا لولما دا دې زما په باب لیکلي دي پوهېږم که هر څو لاسونه سره کړي په نکریزو دا دې زما په خون لړلي دي پوهېږم رقیبان زکه تیرے پر رحمان کاندي روان چې روانې کما څه ګورم چې یو سړی پروت دی او یو سړی ورته ولاړ دی د ولاړ په لاس کې یو غټ کاڼی دی د دې پروت دی سر ته یې راپرېږدي سر یې زره زره شي دی بیا کاڼی راوچت کړي سر ورته بیا جوړ شوی وی ما وی چې دا څوک دی چې په داسې قهر ګرفتار دی وی دوو کسو راته وی چې یا رسول الله فانطلق مخکې ځه وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور انګورې دي د دې ناستې خولې ته یې ورسوي دا خوله یې داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الهه دا څوک دی وی چې نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ وډ پراته دي کله یې لمبې پاس راوړي او کله یې لاندې وړي کله یې پاس راوړي کله یې لاندې دا څوک دي وی چې نور مخکې چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د ژوې تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼی راشي او بیا په دا خوله ولګي او بیا پکې ورو دا څوک دی وی چې نور مخکې وی ما دواړه ونیوه چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وښود وی یو راته وایي چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام وهذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیه السلام دا څنګه چې درته وښوده غوږ کېږده چې اوس پې پوه یا رسول الله کوم سړی چې پروت او سر یې په کاڼي ماتېده او جوړېده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لوستی او عمل به یې پې نه کول قرآن به وي
تلاوتونه به هم کول، ختمونه به هم کول، خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و. دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار. دا هغه سر دی چې چا قرآن ویلی و عمل نه. سردار کونینو فرمایل چې دا خوله په انګورونو سرېده او جوړېده، تاسو و یا رسول الله دا هغه سړی چې په دې خوله به ده په دنیا کې دوه جنګول. د خیر خبره ده په دنیا کې چرې نه وه کړې سوا د شر او د فساد نه. کار شیطانت نو د خپلو خولو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سهار نه تر ماښامه پورې څه زمونږ د خولو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا ښځې او سړي چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړي دي چې خپلې ښځې وي او پردو ښځو پسې به ګرځېده، او دا هغه ښځې دي چې خپل مړونه یې وو او پردو سړو پسې به ګرځېدې. نو دا ښځې او سړي چې مړه شي تر قیامته پورې به د هغوی قبر د اور تنور وي. اندازه وکئ د پاکستان ښځې مو ګورئ او سړي د وینې او د زړه په تلاو کې دا څوک و یا رسول الله دا سودخور ګاڼې خور په سود پیسې ورکول. سودخور چې مړ شي د هغه قبر به د وینو او د زړو تلاو وي تر قیامته به پکې مخته. دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب. پیغمبر د شپې خوب کتلی بیا یې سهار صحابه ورته ویلي. نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبرې دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو، هغه سهار صحابه ورته بیان کړ. دا عین دین دی، زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نه وروستو د دې عمل خلقو سره به په قبر کې دا معامله. ٹھیک شو که ته وایې رښتیا دی که دروغ دی، نو د رسول الله نه زیات رښتینی په دې کائنات کې پیدا کا چې د ده نه کم رښتینی زیات اوچتو نو دا به بیا ضرور. بیا د الله یووالی تاسو په دلیل منئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبري تاسو په دلیل منئ. هر یو پیغمبر ته به الله معجزې ولې ورکول؟ معجزې به دې دپاره ورکولې چې دا خلق عاجز شي او د ده د معجزې جواب ونه کړی شي او د ده پیغمبري. په اسمان کې سپوږمۍ دوه ټوکړې کول دا د پیغمبر معجزه وه. ابو جهل او سرداران د مکې ټول حیران شو او جواب یې نه شو کول. کاری په لاس کې لا اله الا الله ویل عالم عاجز شو د دې جواب یې نه شو. فلا رضا کارو نه آواز راځه چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. دنیا اوره عاجز شو د دې جواب یې نه شو. بیا د لرګي ستن په مسجد نبوي کې د کجوري د ونې جوړه. پیغمبر به چې تقریر کولو هغې ته به اډانه واله یو نجارو ترکان هغه دا خیال وکړو چې حضور علیه السلام په ولاړې تقریر کوي دا ستړی کېږي نو دا منبر یې جوړ چې منبر یې جوړ کړ جومات ته راوړه او ویې فرمایل چې یا رسول الله
تاسو چې خطاب کوئ نو په دې منبر تشریف پیغمبر منبر پلانو چې پاغي تشریف کې خو نو دا لرګی چې و په جراش اوچ ډکی دی د قجورو د پاڼو چھت دی او هغې لاندې داسې ډکی ستن ورکړې ده نو هغه اوچ ډکی داسې جاری لکه بني آدم سلګی وهي او اټکی وهي او جړانه په جومات صحابه په جماعت کې ناست دي مسجد نبوي کې ټول حیران مولانا وایي چې استل حنان یز هجر رسول نالا میں زد ہم چوں ارباب عقول دا سے جړل تا به وایي چې یو انسان جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او د ستنې له غاړه ورکړه او سینې سره یې ولګوله او د ستنې ته وایي چې گفت پیغمبر چی خواهی اے ستون وستن تصواری ولی جاری استن ورتوی چی گفت جانم از فراقت گشت خون و یا رسول اللہ ستا پا جدائے کہ میں دزرنا وینی جدا شوئی ستانا جدا شوئی ولی مسندت منبود مز منتاختی اول خو ستا تکیاگا زوما ستا ملابا ما سره لګېدلې وه او ستا تکیهګاه چې دی نو زه مسندت منبود مز منتاختی برسر منبر تو مسند ساختی اول ستا تکیهګاه زه اوس لاړې په منبر کېناست نو دی وجه نه زه جاړم حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې وونی زه به دعا وکړم چې الله تا په جنت کې ونه کړي ډکې ورته وایي چې یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي که نه مې په جنت کار شته او نه د جنت په ونو نه جنت غواړما نه د جنت میوې غواړما نه په جنت کې ونه کې د غواړما که غواړم نو په دنیا کې تا سره یو ځای کې د غواړما مولانا روم وایي چې دا خبرې دې ډکي او پیغمبر څه وخت کې کولې نو د صحابه په جومات کې چې څومره ناستو دې ټولو اورېدو او مولانا وایي چې درته حیرمان د اصحاب رسول ټول صحابه حیران چې دې وچ ډکي ته وګوره د ده دې جړا ته وګوره او بیا پیغمبر سره د دې ډکي دې خبرو ته وګوره درته حیرمان د اصحاب رسول کس میں نالد ستون با عرض طول داستناو جړاو چغې خبرې
صحابه ټول حیران عرض مې داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت هغې خو اوچ جکیم گواو کاریم پہ گواو د آسمان سپوږمیم پہ گواو او حیواناتم پہ گواو زناورم گواو یوازې بنی آدم نه حیوانات گواو دلتا شورا دا صوبه دا منبر دا فلانے دا چرتا دین سنو لے پہ اختیار کی خود عرض میں داو چھ پارلیمنٹو دا اغا مخیوالو تال پارلیمنٹ پاسے دو سر ولی واؤ چې تر څو پورې په مدینه منوره کې د محمد رسول الله خبر او د لاش موجودي انګریز قوم به د ښې ورځې مخکې د دې خبر نه د ده د لاش راویسته غواړم او دلته یې راوړل غواړم څوک کولی شي دا قرباني یو دو انګریزان پاسې دی مونږ دی اجازت ته ویلې بلکل د انګلینډ نه را روان شو مدینې منورې ته راغلی ګیرې پرېښوې ځان نه صوفیان جوړ چې دا صوفیان نو دغه ځای پیرنګیانو ځان نه صوفیان جوړ کړ او مدینې منورې ته راغی چا نه کور په کرۍ ونیو چې مونږه چیله وباسي چیلکی خلکو ډېره چیله وباسي چیله دی چیله دی چیله دی شریف مکه د حرمینو بادشاو شریف مکه د دوه ورځو کار پاتې شو په هغه کور کې سرنګ وال شروع کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته لاندې نو د شپې به خاوره غورځوله او د ورځې به په سرنګ کې کار کول چې دوه ورځې پاتې شوې حضور علیه السلام خوب کې ورغی شریف مکه ته چې پاسا اوباسي مې درنه پاسېدو حیران پریشان چې دا څه چل بیا وده شو بیا ورته پاسا اوباسي مې درنه هغه انګریزان یې ورته لاس نیولي وښوده چې دا دوه کسان دي دا مې اوباسي بس شریف مکه را پاسېدو راغی مدینې منورې ته اعلان یې وکړو چې تالاشیان یې شروع هیڅ پته نه لګي وی کټونه او بسترې وګورئ لاندې باندې پوزه غوړېدلې وه په دغه کور کې چې پوزې اوچت کو تې لاندې لویه تاخانه وه تاخانه کې ورکوشو فوج انګریزان خو یې ونیوه او شریف مکه په دې سرنګ کې دغه وخت کې دا تاخانه بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمینو مبارکو ته سورې رسېدلې شریف مکه ورننوتو نور جرأت خو نه کړی شو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپې مبارکې خپل کړې دا یې ولیدې او دا یې خپل کړې او دغه ځای کې د روضې مبارکې نه ډېر چاپېر بیا اوسپنې او سیکې او دا برایي ډېر چاپېر وکړه چې آینده دا خطره ورکه شي هغه انګریزان پاسېده د شریف مکه ورته ویل څه چل به در سره کوم هغې پاسېده او شکر یې ویست چې مونږ د خپل بادشاه حکم بجا راوړو بله خبره نه چې پکې کامیاب نه شو خو مونږ د هغه د حکم تعمیل وکړو مونږ د لاش لیستو او لندن ته نو کلغي سره کړه د تیلو او دا دواړه انګریزان یې پکې ګل ګله خبره دا ده
چې پارلیمنت دې ته وایي او د قوم او د ملک خدمت دې ته وایي.